علما کرام وایي هر هغه انسان چې کله مړ شي خو هغه پوره وړی وي، خو د هغه په عملنامه کې د یوې ذرې غوندې ګناه هم نه وي، خو هغه پوره وړی وي. وایي الله رب العزت د هغه روح د جنت نه تر هغه وخته پورې دروي، نه یې پرېږدي چې جنت ته ننوځي چې تر څو پورې د هغه انسان هغه قرض ادا شوی نه وي. نو ای د الله بندګانو، هر هغه څوک چې په چا باندې قرض ده او هغه وفات شوی ده، او یا هغه انسان د هغه قرض د ادا کولو توان نه لري، او تا ته الله رب العزت عزت درکړی او مال یې درکړی او سعید درسوخي د الله دپاره، هغه مړه ته او هغه ژوندي انسان ته چې هغه د قرض د ادا کولو توان نه لري، هغه ته هغه خپل قرض ور وبخښئ. یوم البدل د الله رب العزت په لاس کې ده. دا دنیا فاني ده، تېرېدونکې ده. والله لازم که هېڅوک یې د ځان سره یوسي. د آخرت ګټې وکړئ د هغه ژوند دپاره چې هغه ابد الابد ده. ښه ژوند، ښې چارې او د لا